د پلار عدل دا دی چې ټولو بچو ته به په یو نظر ګوري. دا به نه کوي چې دا یو بچی مې خوښ دی د سره ډیره خیر ښېګړه کوم او دا بل مې نه دی خوښ. دا فرق به نه کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي راغی، بشیر نومو، مشهور صحابي د نعمان ابن بشیر د هغه پلار. پیغمبر علیه السلام ته کېناست، وی د الله رسوله د ما ښځه ده او اما پورې نښتې ده او ما ته وی چې دې زوی له دې یو غلام ورکا او نبی علیه السلام پې ګواه کا. مطلب یې دا و چې پیغمبر علیه السلام پې ګواه شي نو نور بچي به بیا غږ نشي کولی. حضور پاک ورته فرمایل وی نورو بچو له دې هم داسې غلامان ورکړي دي که نه دی یو له ورکې؟ وی نه دی یو له ورکوم، نورو له مې نه دي ورکړی، تا پې ګواه کوم. وی انی لا اشهد علی جور، وی زه په ظلم ګوی نه کوم، دا ظلم دی. وی ستا دا خوښه ده چې دا ټول بچي په نیکۍ کې در سره مخامخ برابري؟ وی یو. وی ظلم مه کوه. نو یو بچي له شی ورکول او بل له نه ورکول ظلم شو. البته فقهاو بیا یو خبره لیکلې ده چې که دا یو بچی مالدار یو دا بلې غریبي او دا غریب یې ډېر په اخلاص خدمت کوي، نو دا پلار دې مالدار زوی سره مشوره وکړي چې بچې ستا خو ژوند ښه دی، نو که ستا خوښۍ ظلم در سره نه کوم او دې بچي له لږ شی زیات ورکم او وایي ښه بابا زما د طرف نه اجازت دی سم نشته، مال خو ستا دی زما خو نه دی، بیا خیر دی. یا یو بچی د دارو درملو خدمت کوي او بل نه کوي او دې دته یو پوټې غوندې اوږه درنه کړي نو دا هم خیر دی، پروا نشته او بې ځایه به ظلم نه کوي. دقه رنګې د یو سړي دوه ښځې دي، هغې کې به هم د انصاف کوي. دې به داسې نه کوي چې دا ټول یوه ښځه غوره کړي هغې سره ډېره مینه کوي او دې بلې سره هغسې نه کوي، دا به نه کوي، دا ظلم دی. ګوره دې کې هم حدیث موجود دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که د یو سړي دوه ښځې یو ته په ښه نظر ګوري او بل ته په سپک نظر ګوري، وایي د قیامت په ورځ چې دی د قبر نه پاسي نیم طرف به پالج والي. څومره خطرناکه خبره شوه. دقه رنګې زما وروڼو د کلي مشر دی، د قوم مشر دی، دی به ټولو ته د انصاف په نظر ګوري، ظلم به نه کوي، زیاتې به نه کوي. بادشاه خو دی داسې او د هغې یو دوه درې مثاله در کوم. د حضرت علی رضی الله عنه زمانه ده، د دې یو قاضي د شریح نوم دی، ډېر تکړه قاضي او ډېر هوښیار، او علی رضی الله عنه امیر المؤمنین دی، د مسلمانانو بادشاه دی. یو یهودي دعوا وکړه په علي صاحب باندې چې د علي صاحب سره زغره ده او دا زما ده. نه، علي صاحب په یهودي دعوا وکړه، وی چې دا یهودي سره کومه زغره ده نو دا زما ده. نو دې زمانه کې د بادشاه یا د افسر د دعوی ضرورت نه، زورور دعوی پچانه کې د سټ سړی نشي چا برا کاوه. بادشاہ دعوی پچانه کوي، پولیس ویږي رونیسي، افسر پچا دعوی نه کوي. علي صاحب امیر المؤمنین یهودي څه شی دی؟ او علي صاحب دروغجن خو نه دی، خو رښتونه دی. او چې دوه درې کسانې ورلېږلې وې د هغه زمانې پولیس چې ورشه یو څو ډبې مو او زغرم ترې راوړل، چا بکړې هم نه وکړې. نه، داسې نه کوي، انصاف. قاضي د شریح هغه له لاړ، ورته ویې دغه یهودي دی، د سره زغره ده او دا زما ده، دا ترې راله. اوس قاضي صاحب هم داسې نه کوي چې امیر المؤمنین ته ما له سره راځئ، ته خو بادشاه ده او بیا بادشاهانو کې د حضور پاک ماشوم لوی کړی او حضور پاک مبارک د خپله محترمه نیازبینه لور در کړې ده او د چا پلارې د حسن او د حسین پلارې، نو ته دعوې مه کوه صاحب، ته دروغ خو نه وی، ودرېږه په زور به یې ترې راواخ. نه، ګوره دې ته اوس انصاف وایي. یهودي راوغوښت. د عدالت په کوټه کې یو خوا علي صاحب ولاړ دی، امیر المؤمنین د مسلمانانو بادشاه، بل خوا یهودی ولاړ دی. ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس.
بس اوس یو صف کې ولاړ دی. دا نه چې دا یهودي دی دی وخته په ځمکه ولاړ او علي صاحب امیر المؤمنین دی صحابي دی په کرسۍ به ناست دی. نه خبره ده انصاف ده. دواړه دقسې قاضي صاحب ته مخامخ ودرېدل چې د قیامت پر ورځ الله دا تپوس نه کوي چې دی خو یهودي دی خو کافر دی خو ستا د لاس لاندې و، خو د انصاف او د عدالت په کوټه کې دا فرق په سره ولې. علي صاحب ته شریح وایي څه وی ته؟ وایي د سره دا زغره ده دا زما ده. یهودي ته یې وایي دا زغره ده چا ده؟ وایي صاحب زما. اوس د شریعت قانون دا دی چې څوک دعوه وکړي ابه دوه ګوان پیش کوي او که د سره دوه ګوان نی نو چې په چا دعوه شوې د مدعا علیه هغه له به قسم ورکوي. که قسم یې وخوړه خبره خلاصه شوه، دعوه باطله شوه. او که قسم نه انکار وکړه نو بیا به مدعي له شی ورکوي. علي صاحب ته وی ګواه د سره شته؟ وی یو. وی څوک دی؟ یو مې د آزاد غلام دی آزاد شوی، یو مې دا زوی دی حسن رضی الله عنه حضرت حسن. دا دوه مې ګوان دي. اوس قاضي اسې زما وروڼو تاسو ته یو خبره کوم چې علي صاحب خبره وکړي دروغ کیدی شي؟ مال جواب راکې. او حضرت حسن رضی الله عنه د بیبي فاطمه زوی او د حضور پاک نو سه هغه خوله چې کومه خوله به حضور پاک ښکلوله، هغه خوله چې کومه به حضور پاک ښکلوله او چپوله به، او هغه ژبه چې رسول الله مبارک به په خپلو شونډو کې نیوله او چوپله به. دا شونډې او دا ژبه دروغ ویلی شي؟ په کومو شونډو چې د رسول الله مبارک شونډې لګېدلې دي او کومې شونډې چې حضور پاک ښکل کړي دي د دې خولې نه به دروغ. دا شونډې خو د خولې دروازه ده، دې دروازې نه به دروغ څنګه راوځي؟ او کومه ژبه چې رسول الله مبارک بوله په ماشوموالي کې راوله دونه مینه وه ورسره، نو هغه ژبه به څنګه دروغ ووایي؟ لیکن انصاف څه شی دی؟ قاضي شریح علي صاحب ته وایي چې د غلام ګوی خو دله قبلو، خو د زوی ګوی د پلار دپاره نه قبلي. زوی څون اوچت زوی دی، زوی څومره د لوی شان بچی دی، خو د پلار دپاره قانون وایي شریعت وایي چې نه قبلېږي. د زوی ګوی حسن صاحب دی ټیک د رښتیا به وایي دروغ نه ده خو نه قبلېږي. نو رسول الله مبارک وایي نه قبلېږي، نه د ګوی نه قبلي ګواه دی یو دی او په یو ګواه زه فیصله نشم کول. اوس به څه کوم؟ یهودي له به قسم ورکوم. ګواه یو دی دلیل دی حجت ته ختم. هغه له یهودي له به قسم ورکوم. یهودي ته وایي خورې قسم یو نوره زما په دروغه ده او که پارسه ده خو خورم قسم. چې یهودي دې خبرې ته وکتل چې اسلام هغه مذهب، هغه د انصاف مذهب چې امیر المؤمنین او زه د عدالت په کوټه کې مخامخ یو دی ودرول. انصاف هغه د اسلام مذهب چې د وس کېږي په زور هم د زغرمان اغېشتی شي، په زور یې نه علي، د عدالت په واسطه علي، د قاضي او د جج په ذریعه علي. اسلام هغه د انصاف مذهب، هغه د انصاف مذهب اسلام چې دا د ګوره حسن صاحب غوندې شخصیت ګوی رد شوه. ولې؟ د پلار دپاره نه قبلېږي. یهودي وایي صاحب زغره به خپل کار کوي، خپل کار به کوي، خو دې مذهب ته دې حیران شوم، د اسلام ته دې حیران شوم. د اسلام څونه ښکلی دین، څونه د انصاف دین، دا به پرېږدو زغره، خو ما ته کلمې شهادت وښایه چې په دې دین کې وردن نه شم، د اسلام قبول کوم. د عدالت په هغه کوټه کې حضرت علي رضی الله عنه په مخ کې یهودي کلمې شهادت ووایي او الله پاک مسلمان کو. او حضرت علي صاحب ورته څه وایي؟ بچې مسلمان شوې، زغره زما وه ستا نه ده، تا ته هم پته ده، خو تا اسلام راوړه ایمان راوړه، دې نه دا زغره قربان، دا مې درته وبخله. انصاف سره خدای یهودي مسلمان کړ.
که په زور یې تصغر اخیستی و یهودي به نه مسلمان شوی. او تاریخ به تر ننه پورې لیکه چې اسلام د انصاف مذهب نه دی، د ظلم دی. عدالت ته علي صاحب لا نړه او په زور یې ته شی راوړه. تا به تاریخ تر ننه پورې لیکه او اوس تاریخ تر قیامته پورې لیکي چې د خلفای راشدینو زمانه د انصاف زمانه وه، د علي صاحب زمانه د انصاف زمانه. او اوسنۍ زمانې کې هم درته یو مثال ښیم. په هندوستان کې د یو هندو او د مسلمان په یو ځمکه جګړه شو. هندو وایي دا ځمکه زما ده، مسلمان وایي زما ده. دا مسلمان هوښیار و، ده وایي چې راشه ځان سره ډله پره برابر کړه. نن سبا خو په ډله پره سړی مضبوطي. مسلمان اعلان وکړو دا ځمکه زما ده او که دا ما وګټله جومات پکې جوړو، زما ځان له نه ده پکار، د الله کور پکې جوړو مو جومات. بعضې خوا مسلمانان ورسره ودرېدل، هلکه جومات پکې جوړی او کور له حجرې له خو نه، جومات ته پاره. بس مسلمانان ودرېدل. هندو چې دا واورېدل چې د سره خو ټول مسلمانان ودرېدل، هندو اعلان وکړ وایي دا ځمکه خو زما ده خو که ما وګټله مندر پکې جوړو، د بوتانو عبادت خانه. هغه سره هندوانو ودرېدل چې لکه دا خو مونږ له جنګ کوي، دلته مسلمانان ودرېدل چې زمونږ جومات ته جنګ کوي، خو هندوان ودرېدل چې دا خو زمونږ مندر له جنګ کوي. لویه ډله دلته هم شو هلته هم شو. خبره لاړه قاضي له، جج له. جج یې څوک و؟ هندو، هندوستان د هندو دی. چې جج له خبره لاړه او دا عدالت دا کټهرا او دا میدان د دې خلکو د هندوانو او د مسلمانانو ډک دی. اول ته مسلمان اعلان کوي چې دا ځمکه زما ده او په دې جومات جوړوم، او مسلمانان هم زنده‌باد نارې دي او چغې دي. خو هندو اعلان کړی چې دا ځمکه زما ده او چې دې وګټم په دې عدالت کې نو زه ورباندې مندر جوړوم. هندوان هم د دنیا دي زنده‌باد، خپل ځان له چغې وایي. جج ته چې دواړه ور مخامخ شو، مسلمان وایي صاحب ځمکه زما ده جومات پې جوړوم، هندو وایي صاحب ځمکه زما ده او مندر پې جوړوم. جج وایي خدایا که هندو له فیصله کې، خدا خو د دنیا مسلمانان دي غوبل جوړېږي. که مسلمان له فیصله کې د هندوان دي له دنیا غوبل جوړېږي. دا څه په جنجال واړېده. جج د مسلمان او د هندو ته وایي چې په دې علاقه کې څوک نیک سړی سپینګیرې مشر چې هغه ته د دې علاقې پته وي، په هغه باندې فیصله ونه کړو. یو مشر سړی وي، سپینګیرې سړی وي، هغه ته پته وي چې دا ځمکه د چا ده او دا د چا وه او دا چا قبضه کړې. مسلمان وایي صاحب وبکړو، هندو وایي وبکړو. وایي څوک به یې داسې سپینګیرې نیک سړی چې دروغجن هم نه وي، هوښیار هم وي او مشر هم وي. مسلمان وایي صاحب یو مفتي صاحب دی، مفتي الهي بخش، نو کره د خوښې نو سپینګیرې دی، د تم پته ده مونږ ته هم پته ده، دروغ نه وایي، نیک سړی دی او سپینګیرې دی. هندو یې ما ته منظور دی، مسلمان هم ما ته منظور دی. جج ولیکل چې په بل تاریخ کې به مفتي الهي بخش حاضر کو، کاغه وایي چې د هندو ده د هندو شو، کاغه وایي چې د مسلمان ده د مسلمان شو. مسلمان خوړه کې خوشحاله دی چې صاحب او مې ګټله. ولې؟ ځکه مفتي صاحب خدا نشي ویلی چې دا د هندو ده. که وایي چې د هندو ده نهلته پیغام مندر جوړوي، نو مفتي صاحب به څنګه مندر له ځای ورکړي؟ دی خوشحاله دی او بار مسلمانان هم خوشحاله دي، لاسونه ټپوي. او هندو چې بار راووت، هندوان ورته وایي تا خدای په سټر مردار کا، بیخ دی وده د سټۍ سره، تا په فیصله په مسلمان کې، هغه تاله مندر له ځمکه درکولی شي یا خدای دې بیخ وباسه. خو چې دا دې څوک کړل؟ هندو وایي یاره اوس خو ما خبره کړې ده، دستخط مې وکړ، دا خو واقعي داسې غلطي وشوه، خو ما خو ځکه وکړه چې سړی نیک سړی دی، سړی ښه سړی دی، دینداره دی، سپینګیری دی. زه بس وایي شی دی بیل، به خامخا مندر له ورکوي، جومات له ورکوي. هغه مسلمان دی به مندر له څنګه ورکوي؟ چې تاریخ ورځ راله، مسلمانان هم د دنیا لاړل، خوشحاله دي چې فیصله زموږ. او هندوان هم غریبانان سټونه مړه لاړل چې دا مسلمان باندې فیصله ده، دې موږ له مندر له چېرته راکوي. عدالت د خلکو ډک دی.
عدالت کمرې ته چې څنګه ننوتل وکیلان او هندو او مسلمان او مفتی صاحب سپین ږیري ورننوت الهي بخش رحمت الله علیه. زویم خدای د دې دیوبند نه څونه د خیر کار اخیستی دی، د دیوبند د مفتیانو د علماو نه خدای څونه کار اخیستی دی چې ورننوت. جج ورته مفتی صاحب په تا د دې هندو مې اعتماد دی او د دې مسلمانو نو چې تا ووایي چې ځمکه د چا د هغه له ورکوم. مفتی صاحب وایي ښه په ما فیصله ده. وی یو وی داسې کار دی د زمانو نه ما ته پته راغله دا ځمکه د دې مسلمان نه ده، دا د دې هندو ده. دروغ نه ویم، دا د هندو ده. وی مفتی صاحب مندر پہ جوړی، هندو له دې ورکړه مندر پہ جوړی. وی را د ځمکه ده خو خیره که مندر پہ جوړی او که کور پہ جوړی او که حجره جوړی، یو سړي ځمکه ده نو په هغې ده چا هر څه چې پې جوړوي. زما خو نه ده چې زه یې وله مندر له ورکړم، زه خو یې مندر له نه خرڅوم، زه خو یې ورته نه بخم. د دې مسلمان خو نه ده چې زه یې ورته بخم. خو زه دروغ نه یم، زه رښتیا وایم. خبره د انصاف ده. دا ځمکه د دې هندو خوښه ده که دی پې مندر جوړی او که دی پې هر څه جوړی. جج څه لیکي واوره ښه، جج ناشنا فیصله لیکي. جج وایي مسلمان ہار گیا لیکن اسلام جیت گیا. مسلمان خو بیلا خو اسلام وګټله، مسلمان بیلا اسلام جیت گیا، اسلام وګټله. ولې دروغ یې نه دی، د انصاف خبره وکړه. چې هندو دا خبره واورېده چې اوهو مال یې راکوي او دې بوډا سپین ږیري دی څه انصاف خبره وکړه او زه بندر لی راکوي دونه انصاف. بس هندو په د قضې کلمې شهادت ووایي خدای مسلمان کړ او هندو اعلان وکړه جومات پې جوړو، مسلمان شوی جومات پې جوړو. او د عدالت په کټهره کې چې څومره هندوانو الله ټول مسلمانان. دا د اسلام د عدل برکت. قسم دی نن سبا په د اسلام پورې دا خلک خنداګانې کوي، په د اسلام پورې خلک ملنډې ټوکې کوي. او هغه خلک چې اسلام پورې ټوکې کوي لکه ستا د برطانیې سابقه وزیر اعظم هم دا مني چې زما آیډیل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دی، بیا هم د حضرت عمر انصاف مني، بیا هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عقل او خیارتوب مني. اسلام هغه دین چې د اسلام د فیصلو د وجې نه الله پاک به کافران مسلمانو. نن موږ اسلام کم خو غورځو، خپو ته لاندې غورځو. نن د اسلام د فیصلو د وجې نه مسلمانان لګیا دي کافران کېږي. او نن زموږ اسلام د کافرو د خندا انصاف نشته، بالکل نشته انصاف. رعیت او قوم نه مونږ به بادشاه نه خو مونږ ګیله کوو چې بادشاه ظالم دی انصاف نه کوي. او د ځان نه ګیله نه کوم چې زه په خپل کور کې انصاف کوم، زه په خپل ګاونډ کې انصاف کوم، زه د بچو سره ظلم نه کوم، زه د ښځې سره ظلم نه کوم، ښځه د خاوند سره ظلم نه کوي، بچی د پلار سره ظلم نه کوي، ګاونډي د ګاونډي سره ظلم نه کوي. نو ګیله خو د بادشاه نه کوم چې بادشاه ظالم دی، انصاف پکې نشته. خو نه د ځان نه مې ګیله وکړه نه مې د بچو نه ګیله وکړه، چې په کار خدا دی چې زه م انصاف وکړم که نه. زه په 4 او 5 کسه کور کې انصاف نه کوم او د بادشاه نه په 19 کروڑ عوامو کې انصاف غواړم. دا ټیک د یو خبره به ذهنو کې واچوي. د بخاری شریف حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې څومره د چا ظلم ډیری نو هغه مره وبال ډیر دی، او چې ظلم کم نو وبال کم. او ظالم لینصب لواؤه یوم القیامت، او کم ځای به دا جنډه ولا د غدر او د دوکې تړي
دا به ول شاته د کوناټو سره تړي، دا د فلانکي د دوکې نښه ده. نو چې څومره د چا ظلم لږ د جنډۍ وړه ده او چې څومره د چا ظلم ډېر دی نو جنډۍ اوچته ده. نو د بادشاه ظلم ډېر دی نو وبال یې ډېر دی، ګناه ډېره ده، او زمون ظلم کم دی نو وبال خو شته خو کم. نه انصاف نه به کار اخلي، پلار به هم نه انصاف نه کار اخلي په خپلو بچو کې، خاوند به هم نه انصاف نه. ان الله یأمرکم بالعدل، او بچی به هم نه انصاف نه کار اخلي او ګاونډي به هم د انصاف نه کار اخلي، او افسر به هم د انصاف نه کار اخلي. لاندې ما تحت چې کوم د نوکران دي، کلرکان دي، کلاس فور دي، ظلم به نه کوي. او دا کلاس فور هم د انصاف نه کار اخلي، د خپل مشر افسر خیال به ساتي، خبره به مني. بس دې باندې الله حکم کوي. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه و، د روم یو بادشاه عیسائی جبله نومې، جبله راغی او مسلمان شو. اوس د روم د عیسایانو لوی بادشاه چې مسلمان شو نو مسلمانانو په لوی جشن وکړ. اوهو دا خو ډېر لوی زبردست کار شو. د عیسایانو بادشاه خو چې مسلمان شي خو بلا خلک ځان سره مسلمانوي، با خو بادشاه مسلمان شو، ډېر خوشحاله دي. حضرت عمر صاحب هم خوشحاله دي او خلک هم خوشحاله دي، او هغه ول دی عزت ورکړه چې وې زه چې عمره به د باندې وکړم، د سره خپله ځم. لکه دې نه چې وزیر اعظم لاړ شي او بادشاه ورته وایي راځه زه سره په خپله طواف او عمره کوم. زموږ دې سره نه کوي. ښه د سره چې د یو سرکاري افسر ملګري کي او دوه درې پولیس والا ورکړي او د بیت الله شریف نیته وکړي. عمر صاحب په خپله ورته وایي زه د سره ځم، زما ټول وزیران در سره دي، زما ټول قومندانان او جرنیلان در سره دي، در سره یو ځای طواف کوم. دا غټ عزت دی. د مدینې منورې نه رالل مکې مکرمې ته، او لویه ډله ده د جبله بادشاه، لوی عزت دی او لوی شان و شوکت دی. یو عمر صاحب ورسره یو ځای عمره او طواف کوي. نو د طواف دوران کې د یو بانډیسي خپله د جبله بادشاه په لنګ راله. لنګ د بعد انسان ناویدار شي، ځوړن شي، خو راشي ګڼئ چې خپې پې سنګ راله او دغې جبله بادشاه قدم واغېست نو لنګ ته لاندې پرېوت. لنګ ته پرېوت، هغه زر لنګ راوچت که لږ بیجابه خو شو او د بادشاه لاس اوچت کو چې شړق شو دا بانډیسي یې په دا مخ و، مضبوط یې و. نو ګوره ظلم به نه کوې که نه، هغه په قص خو پې خپه نه راخي او نه په لاس لنګ راخ کړی دی. انسان دی، غلطي خو د انسان نه کېږي، ظلم به نه کوې. د ظلم بدل ورې الله فورا اخلي. الظلم ظلمات یوم القیامه. ظلم ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم تیری ویلی دی، او رسول الله مبارک فرمایي چې د مظلوم دعا د الله په دربار کې دومره زر قبلېږي چې دومره بل شی نه قبلېږي. او د مظلوم ته الله وایي لانصرنک ولو بعد حین، مظلومه مدد به دې کوم اگر که څه موده پس وي به او مدد به دې کوم. ځکه خو الله د ظلم نه منع کوي. وینهاک عن الفحشاء والمنکر والبغي، ظلم به نه کوي. لاس یې اوچت کو چې شړق شو څپېړی بانډیسي له ورکړه، لوند دی په سترګو په درونچاک وګرځېده، ما نه لنګ دی وغورځو. هغه صاحب د عمر صاحب زمانه و د انصاف هغې کې چا څپېړ چاله کوم ځای ورکولی شو. بانډیسي په منډه لاړه، عمر صاحب ته وی امیر المؤمنین د جبله بادشاه وواله، مخ ته مې وګوره تک سور دی.
خیر دی میلمه دی که نه عیسائی دی مسلمان نه نه صاحب نه بدل بالا جبل آباد شهر وغوښته وي تا دله څپېړه ورکړه وي او ولې وي زما په لنګ یې خپه کېښوده هلکه لنګ باندې رخپه ولې کېښوده وي صاحب ما په قص خو نه ایښې ورا شروع شو ګڼه ګوڼه وه طواف مې کولو خپه مې را د پلنګ راله هلکه خیر دی میلمه دی مسلمان دی ګوره نه ګورې مې څونه عزت وکړو ورسره رالم طواف مې وکړو عمره وی نه صاحب بدل به خامخا لم بس بانډیسي او بانډیسي ټینګ شو هلکه معافې کا که څه پیسې غواړې که نه نه معاف کوم څپېړه را کړې دی او څپېړه به ورکوم اوس به څه کې اوس د اسلام قانون راغی لاول خو منت دی عزت دی خو چې کله د ظلم خبره راشي قانون به حرکت کې راځي خو چې هغه څوک قانون والی چې هغه کې انصافي ګوري چې قانون والا کې انصافي او چې څوک هغه قانون جاری کوي چې هغه ته خو ویلی هم نشي چې انصاف وکړه بې انصافي کې که دې ووایي ښه توهین عدالت شپږ میاشتو له وردن نه کړه ایس ایچ او صاحب ته دې ووایي چې انصاف ښه حوالات ته دن نه کړه یو درې شپې پې تېرې کړه ویلی هم نشي یو سړي نه ډېره زمانه مخکې چا ګټ پټ کړی غریب سړی و تاڼې ته لاړ تاڼې ته چې لاړ هغه چې کوم مورر دی هغه به تاسې ښه نظر باندې نه کتلی نو ایس ایچ او صاحب یو کوارټر کې دی نو غریب سړی ایس ایچ او صاحب پسې کوارټر ته لاړ چې هغه ته به ووایم چې د ما نه ګټ پټ شوی دی او ګټ خو د 200,000 روپۍ غریب سړی چې کوارټر دروازه یې کلو کړه ور دننه شو اوس ګټ د ایس ایچ او صاحب د کټ پې پورې تړلی دی چې هغه ګټ ته وکتل بس غریب دروازه بندول او را په شا کېده ایس ایچ او صاحب لکه ولې راځه که نه ولې رستو شوې هسې مې دا ګټ ګټ چې ډوډۍ موډۍ خوړلی ده که نه اوبه موبه به ورته چیخې که به یې نه ایښودې زه تپوس درالم دی ګړت الله هغه سوچو خو پېښ شو پته ولګېده چې شی خو همده پټ کړی دی یاره ده چې د ملګري پټ کړی دی راغلی دی او د کټ پې پورې ور تړلی دی الله اکبر د دوبۍ نه یو سړي خبره کوله چې د دوبۍ نه راغلی نو سړی چې 3 کاله او 2 کاله او 4 کاله په دوبۍ کې د بچو نه بار تېرې کړي نو اسانه خبره نه ده ګرانه خبره او د دوبۍ دا مزدوري موږ ته اسانه ښکاري خو دا ما دننه لیدې ده دا په ډېرو زیاتو محنتونو په خوارو دا پیسه ګټلې کېږي نو ډېر په محنت او په خوارۍ غریب څه ځان له بچو له بس اغېښتي و ایرپورټ نه رابار کو چې دا قضی لار کې ورته هغه نور ولاړو سوزکي ته دا مال دی رقم یې راوړو د بجلیګر مولوي صاحب خبره قانون دی لاس کې اغېښتی قانون دی لاس کې واغېست دا خدای نیکبختو دا خو ما کمبل دی زامي دي دا صابون وغیره سپری دی بچو له 3-4 کاله نه نه دا د کمې بس بیا ورسره څه کې نا غریب چې خدای دا زرګونو کیلومتر نه رالم هغه ځای نه مې راپور کم ملک نه چې مې راوړل هغه نه کوي چې کم ته رالم نو راپورې ونښتل نو چې دا قاضي د کور نه انصاف ختم شي نو څوک به کوي چې د مولا نه انصاف ختم شي نو امي برچا نه تما کوي چې د بادشاه نه انصاف ختم شي نو چاله به ټوپ منډه وو نو عمر صاحب ورته وایي جبلته چې خفه کېږه مه تاله موږ څونه عزت درک دا عزت سره په خپله رالم منت ورته کوم خو نه منې اوس زما اسلام کې ته داخل د اسلام د قانون به تم پابندي کې موږ به هم کوو او نصیحت یې ورته شروع کړه چې دا اوس خفه نه شي وی څه وایي حضرت عمر صاحب اسلام قانون دا و چې یا به دا سړی رضا کوو دا باندې سې او که رضا دې نه کنو بس بیا به سپېړه درکوي او که زه دې اوس اخلاص کړم په ظلم نو ما نه به هم خدای تپوس کوي او تا نه به هم خدای تپوس کوي یو ښځه خاوند و په لاره تلل چې ته واده له تلل جنټلمین خشته جامې یې چولې دي او باران دې خټې دي
نو یو فقیر مسکین هم په لاره روان دی. فقیر مسکین غریب خو خیال نه دی، ناګانه د دغه چېرته په دغه کې خپراله د فقیر مسکین په کنده کې چې خپراله چې شړک شو، هغه اوبه ټولې د هغه جنټلمین په ښځه ورلې. جنټلمین د ښځې ټولې جامې او پړونې او لوپټار د خټو لید پید شو. جنټلمین لاس اوچت کو، د فقیر بې کسلی په دا مخ څپېړه ورکړې، ستا هغه داسې داسې کړې، ښې مضبوطه وه، په درونچاق وګرځېده. ما ښځه دې ټوله په خټو لید پید کړه، واده له روان یو، بیخ دې وځه، په عقل دې نشته. غریب و چې ما خو په قصبې بالټې نه دې ورچولې، ما ته څه پته وه، خو بس په مې په کنده راله نو ښه مضبوطه څپېړه دې غریب له ورکړه، داسې چې دا مخ یې وله سور کړ. جنټلمین ښځې ته وایي زه چې ځو چې جامې بدلې کړو، بیا نورې به بدلې کړو، زه به واده له به ځو. دې ظالم درې جامې څښا کړو، کور ته واپس لاړ. چې واپس څنګه لاړل، ښځه جامې بدلوي، دې بره کوټې ته وخت، چې وخت د پوړو نه خپره خطا شو، لاندې را پرېوت، مړ شو. جنټلمین مړ شو. او دا فقیر مسکین چې مخکې روان دی، یو بازار باندې ورغی، نو بازار کې ولوی و. دا لوی به دا قانون و چې سار به ړومبې تال د الوا ولګوه، د پیو ګرم پی. نو چې څوک مسکین فقیر به راغی، ړومبې به هغه یو پلیټ الوا ورکول او یو جام پی به یې ورکول. بعضې خلک وینئ کان صالحان. او دا تاسو ته مې ښه چې کوم کاروباري حضرات یې، نو سار وختي چې کله هم دکانم کولو که منډی م کولو کړو کاروبار، یو 100 روپۍ خیراتي چاله ورکوئ، ښه دې کې به خدای برکت اچوي. دې پې ورغی، الوی ورته ویل لکه دلته راشه، ویل ها، پلیټ یې وله د الوا نه ډک او جام یې ورته له پیو ډکه، ها بچې دا وخوره. او د مخ سوځي، غریب دا مخ داسې ګرئ، جواب خو نه شي ورکولی جنټلمین له. نو چې ده ته یې الوا کېښه او د الوا نوړی اوچته کړه او پیو نه ګوټ کړي، نو دې په خندا شو. نو هغه الوی ورته وایي چې هلکه خاندې ولې؟ وایي چې دا خدای دی، خدایه ته حیران یم. وی د خدای په خدایه کې څه چل دی؟ نو وی حیران په دې چې یو خوا څپېړې را کوي، بل خوا الواګانې را کوي، ګرم پی ورپسې لا بیل دي، یو خوا څپېړې دي بل خوا الواګانې. ګوره زه م وایم، الله قرآن شریف کې فرمایي ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. او دا طالبان پې پوهېږي، دلته دوی وي دا معرفه معاد د ثانیا معرفه نو یو وي، ثاني عین اولی. نو دلته طالبان پوهېږي، وی د دې آیات کې یو سختی ده او د دوه اسانتیاو ذکر دی. یہ سختی اوراولی، سهولتونه به ډبل. اذا اشتدت بك البلوى ففكر في ألم نشرح، فإن العسر بين يسرين اذا فكرته فافرح. نو هغه ډبل ولا خدای و، څپېړه یوه وه، هلته جام پیم میلو شو او خشته الوا ورته میلو شو. هغه ښځه وایي جنټلمین ښځه خلکو ته چې ورشه دې ظالم هغه فقیر غریب په څپېړه والې دې خیرې یې وکړې، نور غرق نه شو. هسې نه چې اوس ښځې ته ما ته او بچو ته راله خیرې ونه کړي، ورشه سړی په یو خو مړ شو چې نور غرق نه شو، خیرونه یېرېږي خلک. سړی ورغې، څنګه سړی داسې چې ورغې دی اوس هغه لګیا دی، مخ په یو لاس مږي په بل الوا خوري، خوشحاله دی، خاندي. لکه ته هغه دغه ته ووالې په هغه سړي، نو خیرې دې وکړې، ظالم هغه خو خدای مړ کړو، مهرباني وکړه نوره خیرونه کې خلک غرق نه شي. دغه ما خیره نه ده کړې. وی سړی چې مړ شو، وی ګوره د ماله څپېړه راکړه، نو الله زما په بدل کې دله څپېړه ورکړه. نو د څپېړه کې او د خدای څپېړه کې خو فرق وي. نو ظلم به نه کوې، که چا ته ظلم وکړو ته به یو څپېړه ورکړې، نو ستا څپېړه معمولي ده، او د هغې په مقابله کې به څوک څپېړه ورکوي؟ الله، د الله څپېړه مضبوطه. نو عمر صاحب دا ټول نصیحتونه دی هلک ته وکړه، د جبله ته. جبله خو هوښیار و بادشاه وی عمر صاحب لږ مهلت را یو دوه درې ورځې راکړه، رضا به یې کړم. وی ډېره ښه. او دغه درې څلورو ورځو کې جبله واپس روم ته وتښتېد او بیا عیسایي شو. او مانا به باندې سي څپېړه وباسي، د اسلام مې نه پکار. عمر صاحب ظالم ظلم وکړ. یو ځل چې ته صحابه تلي روم ته، دا جبله ته خبر شو، وی مسلمانان راغلي، تاجران، وی مال راولې چې کوم مشر دی پکې. مشر صحابي ولا ورغی،
وته وی ما پیژنې وی نه عمر صاحب څنګه دی وی خدي وی ما نه پیژنې وی دا جبلیم کړ ای مسلمان شوم او باندې سی مې پلنګ پکې خو د لګرانه پریوته سپېړه مې ورکړه او بیا عمر صاحب چې اوس بدنه بدللی او رااله مسلمانانو وی دا خو صاحب بس تا خپل اختیار د خو اسلام پر خودل خو خنو اورا وتوی تا خو سور دی په مسلمانۍ کې تیر کړي مخ کې میسای او سم میسای د مسلمانۍ جون څنګه او د عیسایت دروازه بند کې وتوی چې د رسول شل ودی په اسلام کې کم جون تیر کړي دي او هغه مې پزړه کې کم سکون او اطمینان پیدا کړي دي نو په عیسایت کې نمخ کې غشتو نو ستا بس رالم دوکه شوی ای باندې سی خصه پیړې والے به خو اسلام مې نه وی پرې نه مسلمانانو ته بیا مسلمان شکنه وی پر پورې خلق خان دي یسال مسلمانې که ما دیگر کافر کېږي نو یو خبره ده که د عمر لور مالا په نکاره کوي نو بیا مسلمانې که اسلام دړنه مې خوښ دی دوکه شوی خو بانه به مې دی چې رورا حضرت عمر صاحب غوندې شخصیت را لور راکړه دا به مې یو بانه شي هغه صحابه ورته وایي چې د عمر لور خو زمونږ په لاس کې نه خو د هغه خوښه ده زمونږ به لاړ شو تپوس به تې وکړو نو که یې خوښه وه نو بیا به راشو خو پیاده تللو بلا زمانه وه چې عمر صاحب له لاړ وایي صاحب هغه جبله مو لیده هغه اسلام پسې خفه دی همون ورته مسلمان شه نو هغه وایي چې خلک به راپورې خاندي خو که عمر صاحب لور راکوي نو مسلمانېږه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته څه وایي ایشا به ځان رسوي وی قسم دې زما یو لور نو سه دا د یو مسلمان د مسلمان نه په سونو قربان او زار شابه ځان رسوي او چې دې خدای مسلمان کې هغه صحابه خو پیاده زمانہ وا کرال نو لوی شر شروع چغې وي الکه څه چلو شو وی جبل مړ شوی او داغه جنازه ده اسلام په قسمت کې بیانو نو انصاف ډېر ښه شی دی زمارو ځان سره به انصاف کې الانصاف من نفسک ځان سره به هم کې بچو سره به هم کې بچی به پلار سره کوي ګاونډي به ګاونډي سره کوي قاضي او جج به مدعي مدعی سره کوي افسر به ماتاس سره کوي ایسے چو صاحب به چې څوک کلاس کې دی هغه سره کوي حتی انسانان خو سوی چې حیواناتو سره به هم انصاف کوي نبی علیہ السلام فرمای وی کارم پکې کوي خو ګیام ورکوي او دمه کوي هم او حضور پاک فرمای چې کله یو چرګ یا یو ګډ یو ساروی الاله نو چاړه وته خطه رکا او زره لال کبي انصافیونه کې علماء لیکي چې چرګ یا شی الاله نو ګوره دا حرام مغسته بچاله نه رسه دا ظلم دی صرف دا درې رګونه دا ولا کړ چرګ سره به انصاف کې سارو سره به انصاف کې د بچو پرودو کې بخکار نه کې ماشومان بچی و نه وجنې ټول دا ټولې خبرې پکې راغلي د کبانو کې بعد یو خلک داسې دارو واچي چې ټول ماشومان هم ورسره مړه شي دا به هم نه کې دا بې انصافي ده دا ظلم دی نو ظلم الله قرآن شریف کې فرمایي ان الله یأمرکم بالعدل د انصاف والاحسان و ایتاء ذی القربى د باقي باندې بچته ان شاء الله بل جمعه کې خبر وکړم او وینها عن الفحشاء والمنکر والبغي ظلمنا الله منع کوي درې سيزونو حکم او د دریونه الله پاک منع کوي نو خدای پاک ته موږ له انصاف توفیق راکړي او خدای دې د ظلم نه وساتي حضرت سلیمان علیہ السلام په لار یو ځل تېرېده هغه له خدای دا پوهه ورکړې وه چې د حیواناتو په خبرو پوهېده او د حیواناتو خبرې به اورېدلې هم اوس د میږو خبرې خو مونږ نه اورو هغه به اورېدلې میږي خپل منځ کې خبرې کوي مونږ نه اورو هغه به اورېدلې او به پیدم کې دا سوي دا د پیغمبر معجزه ای معجزه دې ته وایي چې د پیغمبر نه داسې کار صادر شي چې هغه د عقل نه اوچتي نو قرآن شریف کې الله فرمایي څه منګړت قصه نه ده چې کله سلیمان علیہ السلام په لیره لاره تېرېده او لوی لښکر دی ورسره نو یو میږي مشر د میږې هغې اواز وکړ قالت نملة یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم
لا يحطمنکم سلیمان و جنوده وهم لا یشعرون. اے میگیانو شابه زرخ پلو سلو تا ننوزه. سلیمان علیہ السلام او داغه لخکر را روان دی چې ته پخپو مریض نکی چخنیم نکی ریلوی لخکر دی. نو چې د میګه خبره واورید او په پیشو فتبسم ضاحكا من قولها نو مسکی شو او مسکا سره لګوم خندل. دومره خو قرآن شریف کې راځي، خو روایاتو کې راځي چې میګه سلیمان علیہ السلام ورغیو تپوسی تیو که اے میگی روزی سوک در کئی وی اللہ وی سونا روزی پکال کے خورے وی او سو دانے دا غنمو طول کال کے می او سو دانے دا غنمو خوراک تے. سلیمان علیہ السلام لخدای طاقت ورکڑو، پیریان تابیو، دیوان تابیو، ہوے تابیوا، شیطانانو باندې به کارونه کول، شیطان باندې سوکار کولی شي. نو دغه میګه ته وی خورې غزستا امتحان ده. نو یو ځای کې بند کړه، هغه کې څومره دانې یاد کړې وي اقمر دانې وته غردولې، او هغه چې نور ځان له د قردونو سشي یاد کړو اقه وته غردول چې ته کال کې به دومره خوراک کې دامه د تو غردو کال پس بګورو. چې کال پس حضرت سلیمان علیہ السلام میګه له ورغې نو هغه خوراک کې صفات مو ټول اخلاص کړي مو چې سی وته خو صفه کې باقی پاتې. نو حضرت سلیمان علیہ السلام وتوی چې تا خوري رښتیا خبره کړې وا دغه چې څومره روزي د کال تا ماته یاد کړې و ما غم درته کې خو دا او تا نه پکې بیا باقی پاتې شو. نو او از تا سره سمدد کولې شم. مال الله په دې بر او بحر او چو پښنه په دواړو بادشاہي را کړې ده. زما خدای حیوانات او پیریان او دا ټول مخلوق تابع کړي دي او په هوا د پاسه ګرځم الله دا مدد کړی دی. نو وایه میګه د تا سره څه مدد کولی شم؟ هغه میګه ورته وایي سم نشي کولی. نه ته ووایه که نه سوړه کول غواړې دله زه وکنم ته به یې ډېره په مشکله وباسې. رزقي نو څه نه به غنمو پسې ګرځېده ته به یې دلته کېدم. څه مدد د سره وکړم؟ میګه وی کولی شي یو ښه دوه څیزونه راکړه، یو عمر راله زیات که او بل روزي راله زیاته کړه. یہ سونا عمر دے دا زیاد کرا یو کال لالا زیاد کزا او روزی لالا زیاد تکا کہ زا سمرا خورم چی کال کے داغے ڈبل خورم چی کال کے داغے تخو بکی دے خو خوڑی خوی نشم کنا چی زا سمرا خورم چی کال کے داغے ڈبل خورم داغے سلچند خورم شلچند خورم. سلیمان علیہ السلام حق حیران وی دا دوارا میں پوس کے ندی جن د خدای په واس کې دی، عمر د خدای په واس کې دی. عمر زیاتېدل دا د انسان کار نه دی، دا د چا کار دی؟ دا د الله کار دی. دا د ما په واس کې نه دی او رزق هم زما په واس کې نه دی. چې څومره د خدای مقرر کړی د اقمر روزي اقمر رزق بخورې زیاته نشي خوړی. یو سړی یو روټۍ خوري دی به همدقه نوړی ډوډۍ به خوري، د هغې ډوډۍ نه زیاته دی نشي خوړی. دته سل ډوډۍ کېده، زمالدار سړی سل ورته کېده. یو سړی یو کیلو جنس خوري دی به همدقه کیلو خوري، ته ورته 10 کیلو کېده پاتې به شي دی نشي خوړی. د خلکو په اوږو به قدم نه اخلئ ښه تاسو دغه وکړه چې کوم ځای راشئ کوم ځای کې راشئ هلته به کښېنئ، مخکې به نه راځئ بیا، او چې مخکې د شوقي نو ړومبې به راځئ. دا په شریعت کې ګناه ده چې د یو بل په اوږو قدم اخلي او سړی مخکې راځي، دا ناروا دي. دا مسله مې مخکې مې ویلې اوس هم درته وایم، خفه کېږئ پې مه. خو رسول الله مبارک فرمایي من تخطى رقاب الناس فقد اتخذ جسرا الى جهنم. چې چا د خلکو په اوږو قدمونه واغېشتل نو دوزخ ته ځان له لار جوړه کړه. نو دا ډېر لوی جرم او لوی ګناه د لوی فکر کې هر ځای ته آواز رسي.
چې څوک مخکې کېناستېدل غواړي وختي دې را دي مخکې سبونه ډکوي رستو کېنه چې څوک رستو راشي نو بیا به رستو کېني یا بره دې خېږي دا د شریعت خبره ده چې پې پوه کم تاسو نو روزي چې خدای څونه مقرر کړی دا هغه به هغې کې پوټې نه زیاتېږي رضا او عمر چې خدای څونه مقرر کړی دی ابی میږی ګوره میږی ورته څونه ښکلې خبره وکړه که ما ته یې ویلې وې ما به یاره یو 10 بنګلې خو جوړې که که ما ته یې ویلې وې یاره 5-6 موټرې خو راروانه یاره ماله خو دونه شی دونه ځمکې دونه نه 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 میږی پوهې ده که زه ترې روزي وغواړم سلیمان علیه السلام ته خو خوړې به څونه خورم به څونه که زه ورته ویم چې ماله چا به یو من دانې کېده نو اوس به راته 10 منه کېدي خو خوري به یې څوک نو ماله رزق زیات کا چې څونه زه خورم پته ولګېده د مارونو چې روزي دا د رب العالمین په لاس کې ده ان الله هو الرزاق او ان الله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر دا روزي زیاتول او کمول دا د الله په لاس کې ده چاله خدای روزي فراخه کی او چاله خدای پاک روزي تنګه کی د فراخه او د تنګېدو مختلفې معنی دي یو معنا د فراخه د روزه خدا ده چې مالداری کی او تنګول یو معنا خدا ده چې غریبی کی او د فراخه یو معنا دا ده چې سړی خدای جوړ کې ډیر او خوري او د تنګې معنی به دا ده چې او سړی خدای پاک ناجوړه کې روزي وسره ډیره ده خدای کم او خوري نو روزي فراخه کوونکې روزي ورکوونکې د خدای کار دی یو ډېر لوی سړی د شیخ کردي هغه شیخ کردي دی وی چې ډېر لوی بزرګ دی عالم دی وی یو زمانه کې مونږ غلا کوله ډاکې به هم د شپې چولې او د شپې به هم کنډرې کولې وی یو ځای کې هم غلا وکړه کنډره مو وکړه او یو ځنګل ته لاړو په هغه ځنګل کې مغه غلا تقسیموله کېناستو وی چې کېناستو هغه غلا مونږ تقسیموو وی یو د کجوري بوټی دی هغه بوټي ته مې نظر شو یو قارغه به راته او د دې کجوري د بوټي نه به یو کجوره روشو کوله او چې څنګه به کجوره روشو کوله نو په دې مخوکه به ولا زور ورکا ډوکی به ته وستو او بیا به دا کجوره په خلو کې اوچته کړو پر به کوله او د کجوري په دې ډټ کې به دا کجوري دا مغز ورغورځاو بیا دوباره رااله او بله کجوره به وشو کوله او په مخوکه به زور ورکاډو کې به ته وسته او بیا به وزرې والی اوچته به شوه دا قارغه او د کجورې پاتنه کې به دا مغز ورغورځاو به دا چلکو کجوره شوکوي اډو کې ته وباسي او د بره نه په دې تنک په دې منځ کې ورغورځئ دا شیخ کردي وایي چې زما زړه کې دا راغله چې د دې قارغه بچي دي په دې کجوره کې ځکه دا کجوره چې دی ولا اډو کې وباسي او بره غورځئ نو دې نه معلومیږي چې د دې دلته بچي دی او دا د خپلو بچو له دا روزي ورکوي دا رزق وله ورکوي خو په دې سوچ کې ما او په دې فکر کې ما چې دا بچو باندې کینی ولې نه دا د لرې ځای نه ورته ولې ورغورځئ وی سودا مې شو چې راشه د قارغه دا بچي ووینه د دې قارغه دا بچي چې د جالې نه راوځي که نه نو په ده بڼې ني دا تک سپینې نو دا مور ته ویریږي وتښتي نو دا مور د کارغه له چې رزق ورکوي د لرې ځای نه ورکوي یریږي ترې نو چې وروسته پې تورې بڼې را زرغونې شي نو بیا راشي ورسره کښېني وی بیا چې راشه د قارغه دا بچي مو ګوره او ته وګوره چې د لرې ځای نه دا غوښه د کجورې دا غوښه دا مغز ورغورځئ چې دا ولې ورسره نه کښېنئ وی چې بره د کجورې د تنې ته وروختمه او ومې کتل نو ویرېدم یو اجدها خامار پکې ناست دی او په سترګو ړوند دی ما چې وکتل زه یې نه لیدم لوی خامار دی او خولې وازه کړې ده او دې کارغه چې دا څومره کجورې راوغورځولې دی ټولې د خامار په دا خوله کې راوغورځولې
یو کجوره را شوکوي ولا وډوکې ته ولا وباسي او د خامار په خوله کې ورغورځوي، بله را شوکوي وډوکې ته وباسي او د خامار په خوله کې راغورځوي. ملګرو ته حیران شوی، ملګرو راشئ وګورئ دشمن له خدای د دشمن په ذریعه روزي ورکوي. دا دواړه د یو بل دشمنان دي. که د کارغه دا مار باندې پوه شو چې ماله خو ټک نشي راکولی، په ټک یې تختی او خوري یې، او که د مار ته پته ولګېده چې دا کارغه مې د خولې له رارسي نو په ټک په ټک چلی او تیری یې. دشمن له خدای د دشمن په ذریعه رزق ورکوي. کولی شي الله که نشي کولی؟ مثال به درکړم ښه به پې پېښ شي. حضرت موسی علیه السلام د فرعون زمانه وه، هغه اوږده واقعه ده، ما بل وخت دی ویلې ده چې ته مقرره بیا به یې ویم. خو خوب یې ولیده او د هغه خوب تعبیر ولا ملګرو دا ورکړه چې په بني اسرائیلو کې به یو هلک پیدا کېږي او ابستانه بادشاهي اخلي. اوس څوک هم نو مشوره یې دا ورکړه چې بني اسرائیل دا هلک پیدا دی که نه لا نه دی پیدا، نه دی پیدا. نو دا مشوره یې وله ورکړه چې زه بس بني اسرائیل چې څومره دی خو زموږ خدمت یې کوي نو هلکان یې وجنې، چې څومره پیدا کېږي وجنې. بس اړو پیدا به نه شي، که پیدا شو مړ به شي. نو چې څومره بني اسرائیلو کې هلکان به پیدا کېدل نو دی به وجل. بیا ورته د خپلو وزیرانو ووایي چې دا هلکان مونږ وجنو علالو یې نو زمونږ خدمت به څوک کوي؟ دا ځوانان او بوډاګان خو به مړه شي نو زمونږ وروستو خدمتونه به څوک کوي؟ په دې خو مونږ د پټو خدمت کوو، روزګار پې کوو، د ټټو خدمت پې کوو، د لارو د صفۍ خدمت پې کوو. وی ښه داسې کوئ چې یو کال کوم ماشومان پیدا کېږي هغه وجنئ، او بل کال کې چې پیدا کېږي مه وجنئ. نو کم کال چې د نه وجلو نو په هغې کې د موسی علیه السلام ورور هارون علیه السلام پیدا شو، او کم کال چې د وجلو په هغې کې الله موسی علیه السلام پیدا کړ. اوهو د موسی علیه السلام مور چې دې څنګ پیدا شو نو دا جاسوسان به ګرځېدل په دې لارو کوڅو کې، هغې به اطلاع ورکوله. او فرعون وی که چا اطلاع را نه کړه او دته پته و سرمن به د هغه وباسم. اطلاع ورسېدله فورا چې دې کور کې ماشوم پیدا شوی دی. سړی را دننه شو د موسی علیه السلام مور سره، خو ماشوم دی، حضرت موسی علیه السلام بچی دی. الله پاک بادشاہ دی، دغه لږ ساعت کې خدای د موسی علیه السلام د مور عقل لر کړ بلکل. او چې دا سړي څنګه راتلل دا په ځای نه پوه نه شو، دا موسی علیه السلام ماشوم یې اور ته وغورځو، تنور ته، تنور بل دی په هغې کې ورغورځو. دماغ یې کار نه که، خدای ولا دماغ ختم کړ، لیونه یې کړه، اور ته یې وغورځوله. سړي رالل وایي ستا ماشوم؟ وایي زما ماشوم خو نشته، هغه لیونی ده. او لیونی انسان په عقل نینو پته هم نه لګي، داسې بنده یریږي رپېږي، هېڅ یره هم پې نه وه، ګبراهټ هم پې نه و، کور یې ولټه او سړي واپس لاړه. هسې موږ ته جاسوسي کړې ده. ماشوم کم دی، خو چې هغې ووتل د دې خدای عقل واپس راوسته. چې عقل واپس رایي ماشوم مې څه که چې لاس یې یوړه موسی علیه السلام لکه د ابراهیم علیه السلام په اور کې ښه محفوظ پروت دی، غلې غوندې روچت کړ. ابراهیم علیه السلام متعلق قرآن شریف کې الله نه یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم، مونږ اور ته وی چې یخ شپې خو سلاما معتدل، هسې نه چې دومره یخ شي چې د یخنۍ نه وله تکلیف ورنه کړي. هغې ته بیا اطلاع شوه چې دا خو دا ماشوم یې پټ کړی. رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي واوحینا الی ام موسی ان ارضعیه، پی ورکوه، دا ورته مونږ په زړه کې ور واچول. فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم، او چې کله پې ویرېږي چې دشمن راځي نو یو صندوق جوړ کړه، په هغې کې بند کړه او دریاب ته یې وغورځوه. او مخکې نه یې پوه کړه چې ګوره حفاظت زما دی، یریږه مه چې اور کې مې دله دا بچې محفوظ کړو، په دریاب کې هم دله محفوظ کولی شم. د هغې خو یقین جوړ شو، اور کې مې د سوځېدو نه بچ کړ نو دریاب کې هم بچ کولی شم. نو صندوق یې جوړ کړ، او چې کله پوه شو چې دغه شروع شو، اپریشن شروع شو، او په دې محله باندې دا پولیس فوج راغی او ماشومان ګوري،
بدې دا موسی علیه السلام په صندوق کې بند کړ او دریاب ته ورغورځو صندوق. او قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي د موسی علیه السلام خور ته وی بچې ته په دې غاړه غاړه وسره ځه چې دا ماشوم به کم خوازي. صندوق کې واچو موسی علیه السلام او صندوق په دریاب کې روان شو او خور د دریاب په غاړه تله. دې دریاب نه یو وړه غوندې وله د فرعون محل ته دننه شوې وه. محل ته د ځان له یو کنټینر بوتلې فاقتې جبریل علیه السلام صندوق له دیکه ورکوله او هغه چې کوم د فرعون محل ته کوم نیر تللی و په هغې دا صندوق ورغی او هلته یو اونې څانګې راښکته شوې وې دریاب ته. هغې څانګې سره اونخت او د فرعون د کور خاوندانو هلته لمبه لوبې کولې. هغې وکتل او دا خو صندوق دی چې ویې کتل صندوق کې روشنایي شانتې وه دې کې خو رڼا معلومېږي چې صندوق یې راوچت که او د فرعون ښځې بیبي آسیه هغې ته یې کېښوده نو هغې چې د سر اوچت که نو په موسی علیه السلام یې سترګې ولګولې. او قرآن شریف کې الله فرمایي چې ویې کتل نو خدای د هغې د زړه مینه د دې موسی علیه السلام سره پیدا کړه. بچې یې راوچت که او خپلې سینې سره یې پیوست که او د موسی علیه السلام دا خور ورپسې لاړه ټولې خبرې تماشې کوي. خو دا خو نه وایي چې زما ورور دی. دې کې فرعون ته ووې فرعون وی نه د ماشومانو خو د وجلو مې اعلان کړی دی. دا کال خو د ماشومانو د وجلو دی او دوم د بني اسرائیلو ماشوم دی او مور په یریدلې دی یا پلار او دریاب ته راغورځولی دی. هغه ورته وایي بیبي آسیه قرة عیني دا زمونږ د یو خوشحالي به شي زمونږ دپاره مه کوه. دا څونه ښکلی ماشوم څومره ښایسته ماشوم زما اړه ورسره خورېږي. پام کوه ګورې دا مړ نه کې. فرعون هم ورسره خدای مینه پیدا کړه او په دې پوه شو چې دا یو ماشوم دی موږ به ځان سره لوی کړو نو چې موږ یې لوی کړو خو زموږ بچی وی نو موږ له به څه بادشاهي والي. پی نه اخېستل ښځې وله راغوښتلې چې کومو ښځو بچي خو د دنیا د ښځو بچي شوي او فرعون وجلي و هغې چې چا به سینې ته اچولې د پی نه اخېستل. دا خور یې ورته وایي د موسی علیه السلام خور یاره زمونږ په کندي کې یو ښځه ده او ډېره نیکه ښځه ده او چې کوم ماشوم غېږ ته اچوي نو هغه پی اخلي خواږه پی دی. دله یې رانولم دا نه و چې دا خو زما رور دی او مور دله راولم. وی راوله که نه نو مور پسې په منډه راله اله بېبې شابه ماشوم رور مې جاړې و د چا سینه نه دی او ته مې ورته خولې چې زمونږ کندي کې یو ښځه ده خواږه پی دی او هر ماشوم چې سینې ته اچوي نو خوري نو له په منډه لاړه. نو چې څنګه وله لاړه او موسی علیه السلام یې سینې ته واچوه خو یې خپله مور پی واخېستل قلارم شو پې. الله وایي ګوره داسې چل مې سره وکړه چې همغه خپل بچی مې درته واپس غېږې له راوسته بچ مې م که غېږې له مې د خپل بچی واپس راموسته او تنخواه م وله مقرر کړه چې دا زمونږ بچی دی پی ورکوه څونه تنخواه بالې وې دونه بالم ځه تنخواه م در کوم جامې م در کوم. او د موسی علیه السلام د مور او د کور ډېر لوی عزت شروع شو. ولې وی د فرعون بچي له پی ورکوي د فرعون بچي له پی ورکوي. رور هغه به په پروټوکول کې ګرځېده خلکو به قدر کو د هغې د مخه د هغې د قوم به خلکو قدر کو. فرعون به وکره راته ما ته خپل بچی وښایه او کله به وی راشه بچی ځان سره راولې چې مونږ یې ووینو نو دا به لاړه شاهي محل ته خپل ماشوم به بوته موسی علیه السلام. خدای پاک عجیبه ذات دی چې بچ کوي نو بچکولی شي که نه. جواب راکړه چې روزي ورکوي د دشمن په کور کې ورکوي که نه ورکوي. د دشمن کور کې پاللی کېږي د دشمن خو خيار ماشوم دی نو یو ځل د فرعون په غېږ کې ناستو نو چې غېږ کې ناستو د فرعون دا ګیرې ونیوله او یو شق یې وله لاندې ورکړه. بس هغه ښځې ته ویې راشه که نه همغه دی چې زه ترې یارېدمه او ته به یې مونږ لوی که راشه وګوره ماشوم دی بې وقوفه ماشومان خو د هر چا نه ګیره نیسي چا نه سر نیسي په چا چرګونه لګوي نه 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 دی خو ستا سرونه نیوه او زما ګیره نیسي دا همغه دی. خیر ته ویارېد فیصله یې په دې وکړه چې داسې کوو چې ته به دې پیږي او زه یم نه پیږي. ښځه ورته وایي نه پوهېږي ماشوم دی هغه وایي پوهېږي په قصې دیکه راکړه
وی داسې به وکړم فرعون وی چې ورشه سره لالونه راوړی یو پلیټ کې ورته کېښوده او بل سرې سکروټ کې راوړی په پلیټ کې ورته کېښوده اوس به وګورو چې دی لاس کم خوړي که لاس لالونو لوړي نو دا پوهېږي بیا قصدن زما ګیره نیولې ده همغه ماشوم دی چې زمونږ بادشاهي به اخلي او که نه لاس یې د سکروټ پوله یې وړه نو بیا به نه پوهېږي نو چې موسی علیه السلام ته یې کېښودل ماشوم خو هر شي له لاس وړي نو لاس یې نیغ لالونو نه وړو نو جبریل علیه السلام ولا لاس ونیو هغه سکرول یې ولا یې وړو چې د مرګه بچ شي یو دوه پښتانه وي چې د ډانګ د پړانګ مخې له راشي نو کم خوا به منډه وی ډانګ لکه نه نو د مرګ او د سکرو مسله پکې راله نو دا سکاره ښه دي که معمولي غوندې ګوته موته وسودي خیر دی خو چې د مرګه بچ شي قرآن شریف کې الله فرمایي بچ مم که روزی مم ولا ورکړه د دشمن په کور کې او خپلې مور ته مې واپس کو چې مور پې خوشحاله شي نو روزی رسان رب العالمین دی رزق د خدای په لاس کې دی یو سړي چې ته یو کاڼی وموند کاڼی چې ته بره تلي غرونو وطن ته په دې اوړي کې خلک ځي یو غر کې کاڼی وموند ډېر ښایسته ښکلې او واقعي کې دی غر کې او یا په دې سیندونو کې تاسو وګورئ نو بعضې پکې ډېر ښایسته ښایسته ښکلې ښکلې کاڼي کاڼي راوچت که چېرې دا خو ډېر مزېدار کاڼی دی المارۍ کې به کېدم شیشه کې ډیکوریشن پیس به شي چې راویړه المارۍ کې کېښو په شوکیس کې چې میلمانه به هم راتل نو کاڼی به ورته ښو نو دا کاڼی مې لکه څنګه ښکلې کاڼی څونه مزېدار نو یو ځل یې میلمانه راغلي وه کاڼی یې ورته ښو ناګهانه چې ټس شو کاڼی د ځمکې له راغی فرش له چې راغی پریشانه خو شو چې خدایه کاڼی ځمکې له لاړ مات شو ډکری شو خو چې کاڼي ته یې وکتل نو د کاڼي د مین نه چینجي راووته کاڼي د من نه ګوره په کاڼي کې دننه روزي رسان څوک الله یو ملګري خبره کوله چې یو ملګري په کوټه کې اوسېده پاتې کېده نو د لاهور د کوټې نه راته لاهور ته په هوایي جهاز کې نو چې څنګه ایرپورټ ته لاړ او جهاز کې دی کېناستېده نو د ماشومان نینې ولا د پلار راواغېسته دا ماشومان خو روانکار یې هغه نینې به یې خوړې مو داسې به یې بره ویشتې راویشتې ناګانې یو نینې دی پوزې ته لاړه چې پوزې ته لاړه چې ګوتې وردن کړې هغه نوره بره شوه چې دوی لټوله نوره بره شوه ماشوم چغې کړې خدای اوس څوک جس خو ته یې سارېدی نه شي خو د پلار یې دی مور ته وایي چې داسې کار دی چې دی اوس مونږ هسپتال ته بوځو ډاکټر لا په دې څونه وخت لګي نو دونه ساعت کې دا جز لاهور ته رسي نه خو نیمه ګنټه کې رسي اوس به مونږ ځو ایرپورټ نه په هسپتال ته او بیا نو زه بس نیمه ګنټه کې لاهور ته رسي بس لاهور کې به هسپتال ته فوري بوځو دا دانه به تېرو بس ماشوم یې څه قلار را قلار که او چې څنګه وی په لاهور ایرپورټ کروز شو او تلو هسپتال ته لار کې مخپله بنګله د خپل کور دی نو هلته مو سامان کېښو چې د اورېږه د کور کې دا سامان کېدو او هسپتال ته دا ماشوم ورسو چې دا دانه ترې وباسي او کور ته وردننه شو څنګه سامان هم کېښوده نو دې ماشوم انټوشې وکړو خو چې انټوشې وکړو نو هغه نینه تې لاندې په ځمکه پرېوته او چې پرېوته نو یو چرګې رامنډه کړه هغه نینې اوچته کړه او په خوله کې یې واچولو تېره یې کړه ما وی ګوره د کوټې نه رب العالمین د دې چرګې دپاره دا نینه مقرر کړې وه چې دا به دا چرګه خوري او نینه په کوټه کې وه نو خدای والا د ماشوم په پوزه کې راورسوله کوم رزق چې د انسان دپاره مقرر وي کوم رزق قسم په خدای حقه روزي رزق به وله خدای ورکوي زما خپله چې شمدید واقعه درته وویل یو ځل زمونږ دا غټ پول چې دی دا غټ پول د دې نه د خرې ریړه ټرک وواله او لاندې پرېوته موږ خوا د بیټک مخې ته ناست وو یو ډخ شو خلکو یې هو هغه د اکسیډنټ وشو موږ هم رامنډې کړې چې رامنډې هم کړې اوس د خرې ریړه ده خره پکې ده مخکې او ټرک والې و او نیغې په دې جنګلو د پاسه دې کندې ته لاندې دې اوبو ته راوغورځوله سړی ته خدای بچ کړ خلکو سړی کته سړی خوا ولاړ وي زه خدای بچ کړم چې ما هغه دغه ته وکتل هغه خرې ریړې ته د هغې پلونه ماتو
دا پلونه ماتو او خرپ او بو کې ولاړه او بیس کړي مددار او بو کې ولاړه دا او بس کی دنیا دې په تماشا شو او خلق مسول کې پیوتل او بي وقوف ته لګیلان دي او بس کې یعنی الله بادشاہ غیر دغه وخت او به مقرر کړي او د ابو میانځي ولا مقرر کړي یو سړی ته بیا جی بقې سوکړه دا بیان مې اوځي کیو کې یو سړی ته قصه وکړه وی چې در تخپل چشم دی دوی وی په موټر کې روانو ډرایور چې دی نو هغه ستړی دی ټول ورځې مزل کړی دی ټالی وای نو ډرایور ته مې وی چې لکه داسې کار دی چې یو هوټل سره ودرېږه چې پیاله چای مسکو تب هم په دې مخ لاس اوبه واچې چې نه چې اکسیډنټ ورشي وی ښه وی دې درمیان کې د دې موټر وې ځای کې یو جال چې ته بشلېدلی او سپی راغی داس چې زمونږ دې گاډي وو داسې مضبوط درازي او که داسې مضبوطه چې موږ سپی خو مړ دی خو گاډي به څونه خراب کړي خو دې ډرایور گاډي قابو کو مالک ودروه گاډي زه بس وی چې شو نو اوس کو ودروم نو سپی روان یو تقریبا 200 کیلومتره مزل چې مو وکړ نو هوټل راغی مې ودرېږه دې هوټل ته خوب درځي زم کم وخت سپی خو دې و چې د مونږ وانړی وی چې هلته هوټل سره څنګه ودرېدو او مونږ د ګاډي نه کوز شو ګورو چې کم ځای ګاډي لګېدلی دی او سپي والی دی چې څنګه کوز شو وکتو نو هغه سپی د ګاډي بمپر کې نښتی و او چې ودرېد ګاډي منډه یې کړی او چې منډه یې کړې د هغه هوټل کې چې کومه کچره خوراک مراک پروت وي په هغې ونښته هغې خوراک شوړی وکړ اوهو خدایا د دې سپي پلان دې وخت کې هلته رزق مقرر نو خدای په وی آی پي موټر کې ولا راورسو رونو دلیل به نه وایو د خدای خبره به منو که ډېر دلایل مو وایو نو د خدای خبره به منو او الله څه وایي وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها چې څومره مخلوق دی د دې ټولو رزق زه ورکوم د دې روزي زه پیدا کوم روزي رسانه دی رزق د خدای په لاس کې دی روزي رسان الله دی او چې څومره د خدای مقرر کړي د حق به خورې د هغې نه زیاته نشي خوړی که تا ته 15 منه اوړه څوک ډوډۍ کي او 2 منه چرګان درته کېږي او یو من در سره کبان هم کېږي او مختلف څیزونه خو چې کم شی مقرر دی هغه به خورې والله که د هغې نه زیاته وخوړی شي دغه ستا دپاره مقرر او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای د حضور پاک مبارک حدیث ته رسول الله مبارک فرمای چې بلکې قرآن شریف آیت برته ویم الا ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها چې کم نفس لکم شیل څونه روزي مقرر ده الا بمري چې هغه وخوري چې یو نوړی روزي په مخ د ځمکه پاتې نه بمري الا بمري چې هغه خپله نوړی روزي وخوري او خدای پاک داسې م کولی شي چې ستا د خولې لی راورسوي خو داسې کوي نه دنیا د اسبابو ځای تاله لاس خپې درکړي چې منډه ترړه به وې او ځان له به را پیدا کړې ګنې داسې م کولی شي او د هغې مثال هم وره یو سړی و هغه چې در ملا صاحب نه دغسې تقریر واورو چې روزي رسان خدای دی وی خدای چې د خولې له دې رالني را دننه کړې که نه چې شخوند به هم پې ونه وه نو خدای کولی چې خو داسې الله کوي نه که نه نو اوس کور ناست دی او لوږه پرې ورو راله لکه سوچ کوي چې دلته خو اوږې شمه خېټه به دل کوي دا بچي به خامخا راځي وایي چې خوره مجبورۍ به مې نو راشه بار وځه نو د دریاب په غاړه بار یو جونګړه وه هغې کې دیره شو او په دغه سوچ دی چې خدای دې خولې له دې نه راوړې نه به خورم چې ته څومره چې غله دي نو هغه غلا کړې وه چې غلا کړې وه شپه ده او پیزول شو باران شو دی رالل چې دا غلا تقسیمه چې ویې کتل جونګړه ده په هغه جونګړه کې وردن نه شو چې باران نه ځان بچ کړي چې جونګړه کې وردن نه شو چې ویې کتل سړی پکې اوس پروت دی خدای پاک دا سړی څوک دی چې شونټی ورته بله کړه او سړی پروت دی او غریب داسې دی چې بس د کاره وتی دی اوس
لکه سوره د ډوډۍ نشته نو بس کې نه ډوډۍ خوري ا دغلو هغه بچا هغه مرګرو ته و چې دا سړی خدا سي دلته چې نا جوړه دی یار څه چل چې دی مري او که سبا چې ته مونږ پغلا کیونه وی شنو دا بم په مونږ تینې چې دام جوړ تاسو وجلې دی خدای بنده دی ولګه ډوډۍ ولا ورکو ته ډوډۍ ورکړه چې لکه ډوډۍ خورا ډوډۍ کوم دی خو اخو چې خلیله به خدای را راسه اخره کې دا غلو هغه سردار وای چې دا سړی یخنی شوی دا او دلس نرم شي په خول غواړي الوی ولا په خکل ام نه خوري الکه وی اور وته بلکې چې یو پټي ګرم شي اور وته بلکې ګرمې کو بیا خورا بیا نه خوري ا دغلو هغه سردار وی دا سه کار کو چې داخله ولا وازو په زور دا ساروی نه ساروی چې نه جوړ شي کنه او خوراک نه خوري دا مالک ولا په زور په خله کې وردن نه کوي وی چې لګي جامې وړقي په خپل بټک شي نو دا خله ولا په زور کولاو او په زور ولا خوراک ورکاو کلهګیم جامې وګرځې دي بیا په خپل خوري خدای اوس خلص ان کولو کو نه چړې ته ګوتې کړې شونډې ولا چته کو چاړه ولا خله کې منډو کې دا غاخونو له زور ورکو دا خله کولو کو خو چې دا چلیو کو دې په خندا شو چې وی خندل هغه دغلو سردار او تستا خدای به خو باسه کوته کوته ګوتې کړې اوس دې کوسته ډډې په ډډې اړو دا ما زیګر دی وو چې ته به مونږ نخري کې کله د ګرمو اور د تبل او کله د یخ خوراک پخو کله ګرم کله نرم او په مونږ پورې خنداګانې کې خو ټیک ټاک یو نه خوري اورېږه چې اوس ته برابر کو هغه ته په قلار کې نه ما خدای سره دا وعده کړی و چې خدای ترسو دې خلیل دې نه وړي شخوان بام په نوامه نو ځکه مې نه خوړه او اوس خندار علی کمال خندان نه راغلی کنه نو تاسو دا انولای د ما په داخله کې را منډله زمارونو یقیني خبره ده زه خو به پټیو کرم دا مرغه خو پټی نه کړي زه خو به دکان کې کینم کارخانه کې به کینم دفتر کې به کینم دا لبه پیسې شی وبو غټم نو دا ساروی په کم دفتر کې ناشتي د دوی کم د ټلیفون ته ناشتي دا د دوی دا کم ساروی پاکستان دا هیلث سیکرټری دی یا د تعلیم ډایریکټر جنرال دی روزي خدای ورکړي روزي رسان الله دی او چې څومره مقرر کړي دا اوس موږ له لګه مقرر کړي دا بشیر جان لډیرا نو موږ سره ولې بوغوزو دا کلمه ویل کله کما خورا دی وې دا کما ولې خورم چې خدای راکې نو ولې خورم چې څومره راکې هغه مر به خورم خو یو شی پکې شته ګورې ښا هارون الرشید بادشاہ له یو پادری عیسائی پادری راغی نو هارون الرشید بادشاہ ته عیسائی پادری وای وی بادشاہ سلام استاسو قرآن کې تاسو وای چې ارسشتا وی او بالکل زمون قرآن کې ارسشتا نو د طب او د عیسائی پادری طبيب او حکیم د دې طب او د ډاکټرس اصول پکشتاو کې نشته دارته وخایا تاسو په قرآن کې هارون الرشید بادشاہ یو عالم راو وی دا عیسائی پادری دی او حکیم هم دی او دی وی چې ما ته په خپل قرآن کې د طب او د ډاکټرې اصول خایا مولانا سے وہ تو اشتہ کا نوی صدی وی قرآن شریف کے اللہ فرمائے چی کلو وشربو ولا تسرفو خوراکم کوے سکاکم کوے خو ډیر نه لگ کوے او دا حقیقت ته ماته یو ډاکټر په خپل وی یو ډاکټر لته ما نو ماته مولانا سے چې څومره خوراک خوري په یو ځل مخرا لګ خورا سار لګو خورا بیا خیر 9 بجې بیا خورا یو 10 بجې بیا خورا 3 بجې بیا خورا مازیګر بیا خورا دروازې 15 د لو شپږ د لا تقسیم کدا خوراک او په یو ځل معده مډه کوا خېټه مډه کوا لګا خورا دا رنګ یو بل لګي اسکا په یو ځل ډېر ځاته مسکا ناغه حکیم وتوی عیسائی وی قسم دی چې تاسو قرآن کم اصول خولې دي او په دې اصول یو انسان عمل وکي نو د اس قسمت طب تو علاج تو ډاکټرې ته ضرورت نه راځي مبشر جانا ګورې دا یو ټکی پکې واورا په یو ځل بډې نه خوري لګا بخوري لګا او بیا وتاغه حکیم وی تاسو پیغمبر د طب متعلق څه ویلي دي
وی د مونږ پیغمبر علیه السلام د طب متعلق دوه خبرې کړې دي. یو دا چې المعده حوض البدن، د انسان دا معده د دې بدن ټینکې د ټینکه حوض به خلک صفا ساتي کې به نه ساتي، معده به صفا ساتي. حوض ته خلک پاکې اوبه ورچوي، پلیتې ګنده ورته نه اچوي، معدې ته به پاک او صفا خوراک ورچوي. حوض به ډېر زیات نه ډکوي، ونه شلېږي، غاړه ونه شلېږي، اوبه ته توی نه شي، معده به ډېره نه ډکوي. او د دې حوض نه نلکې خورې شوي دي، غیر چاپېره حوض پاکي، نلکو کې به صفا اوبه ځي، نو چې معده پاکي نو په رګونو کې به صفا خوراک رواني. او زمونږ پیغمبر یو دویمه خبره هم کړې ده، هغه دا چې الوقایة خیر، چې د علاج نه پرهیز بهتر شی دی. واقعي کې یو سړی د بلډ پریشر بیماري او دې دروازې لس ګولې سار او لس ماقام خوري، خو د مال کې او د خوړو نه پرهیز نه کوي، دې به ټیک شي؟ چېرې د شوګر بیمار دی او دې ښه د شوګر ګولې خوري، خوالته کې لګیا دی، ښه ترسکونه هم خوري او زیاړه هم خوري او غوړه هم خوري او خواږه هم خوري، کوم ځای جوړېږي؟ او که د صرف او صرف پرهیز وکړو داریو نه خور نو بیا هم جوړېږي. یاره وي ستاسو پیغمبر هم چې د طب متعلق کوم اصول ښوولي دي چې په دې اصولو چې عمل وکړو دله کوم څیز نه دی مناسب او د هغې نه پرهیز وکړو څوک به چرې نه جوړه نه شي. نو دوه خبرې شوې، یو دا چې روزي د الله په لاس کې ده، او چې څومره چاله مقرر کړې ده او په کوم ځای کې وله مقرر کړې ده اقه روزي به خوري، د هغې نه زیاته نه شي خوړی. او دویم دا چې په رزق خوړلو کې، په اوبو خوړلو کې اسراف به نه کې، زیاته به نه خورې، د ډېرو قیمت شی به هم نه خورې، که خورې کله کله به خورې، همیشه به نه خورې. اسرافونه په خوراک کې به هم نه کې او په څښاک کې به هم نه کې، نو صحت به دې مخي، په سنتو به دې عمل. او لویه خبره په سنتو عمل ده، ګورئ چې الله خوشحاله شي، د الله رسول خوشحاله شي. نو خوراک کم او دا یقین ساتل چې روزي رسان خدای دی، رزق به خدای راکوي. دا خو د اسباب زه دکان به کې، دا خو اسباب دي، ځمکه به کرې، نوکري به کې، مزدوري به کې، خو یقین به په دې نه ساتي چې دا روزي په دې کې ده، یقین به په چا ساتي؟ د هغې فایده به سي چې د مانځه وخت شي نو دکان به بندې، ما په دکان یقین نشته ورېږه خپل مانځه له ځم، د مانځه ټیم دی، ښه په وخت ده یو 4 رکعته مخکې نفل کوه، بیا خپل فرض مونځ کوه.